دا ډونالډ ټرمپ چې دا یو قسم کمعقل احمق دروغجن دزمار ولد الزنا زناکار شرابخور د الله د دین دشمن چیرته چې مسلمانان دي اسلام دا اسلامي حکومت دا نیکان دي به دا ټرمپ ورته خپي او خبرې پسې کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزتمندو کنن سبا موږ او تاسو هغه کتاب چې کوم الله اسمان نه رالیږلی چې کوم قرآن مجید هغه مطالعه کوو. قرآن مجید کې الله پاک د ابراهیم علیه السلام واقع بار بار ذکر کړی ده. ابراهیم علیه السلام هغه د الله بنده و چې پوره په الله یې توکل و. په الله یې توکل و. نو د ابراهیم علیه السلام مقابله کې نمرود آزر ټول قوم ولاړو. ابراهیم علیه السلام په الله باندې توکل وکړو. په الله یې پوره ایمان و. نو ابراهیم علیه السلام الله بچ کړو ټول قوم الله ذلیله کړو. عزتمندو دغه رقم که موږ او تاسو ګورو په قرآن مجید کې الله پاک بار بار د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي. موسی صاحب د الله هغه نبی تیر شوی ده چې د فرعون مقابله کړې ده. هغه تفاسیر لیکلي دي چې د فرعون لښکر ټول راجمع سه فرعون سره ټول خلک چې راجمع کړي 22 لکه لښکر د فرعون او بني اسرائیل ټول 6 لکه. نو دا ټول فرعونیان د فرعون سره الله په اوبو کې غرق کړو او موسی علیه السلام او بني اسرائیل الله بچ کړي. عزتمنو همیشه چې کوم خلکو په الله توکل کړی په الله غیرت کړی په الله باور او په الله ایمان او الله بچ کړي دي او الله خپل دښمنان هلاک کړي دي. نو دغه رقم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي قیامت نه مخکې فتنې به راشي او رزیل او سپک خلک به د دنیا مشران سي. رزیل او سپک خلک دوی ته به الله دنیا مشري ورکړي. یو واقع دجال هم دا دجال به وروسته راځي بیا خو دجال نه مخکې نبی علیه السلام فرمایي دا سپک خلک به د دنیا په دې غټو غټو کارو کې خبرې کوي. لکه د هغې جمله نه یو چې دا ډونالډ ټرمپ ده. دا ډونالډ ټرمپ چې دا یو قسم کمعقل احمق دروغجن دزمار ولد الزنا زناکار شرابخور د الله د دین دشمن چیرته چې مسلمانان دي اسلام دا اسلامي حکومت دا نیکان دي به دا ټرمپ ورته خپي او خبرې پسې کوي. نو دې پورې مې خبره کوله نن سبا د دنیا دا چې کومه مشري ده که د امریکا مشري ده او که نیټو دي او که دا نور کوپار دي نو دوی اکثر رزیله خلک دي سپک خلک دي شاته پاتې خلک دي اکثر پکې دوسان دي اکثر پکې شراب خواري دي او لیوني دا کار نه کوي. کله یو ملت دمکی ورکی کله بل ملت دمکی ورکی کله وای القاعده ختمه کله وای امارات ختمه کله وای اسلام ختمه کله مولایان ختمه کله باګرام نسمه. نو په دنیا کې چې سبا سپک او رزیل خلک دي هغه دغه د دنیا مشران دي. لکه یو پکې ټرمپ ده بل پکې نتنیاهو ده او د فرانس او لندن